صهیونیستي رژیم د شوې هوکړې له مخې نږدې 2000 فلسطیني بندیان خوشي کړل. پرون دوشنبه زرګونه فلسطینیان د یادو بندیانو د خرغلاس په موخه په رام الله کې راټول شوي وو. د حماس او اسرائیلو د شوې هوکړې په لومړي پړاو کې ټاکل شوی و چې حماس به 20 اسرائیلي بندیان او 28 نور جسدونه صهیونیستي رژیم ته سپاري او په مقابل کې به اسرائیل نږدې 2000 فلسطیني بندیان آزادوي. حماس 20 اسرائیلي بندیان خوشي کړل او د 4 نورو جسدونه یې وسپارل. په مقابل کې اسرائیلو نږدې 2000 فلسطینیان آزاد کړل. د اسرائیلو له زندانونو 250 داسې فلسطیني بندیان هم آزاد شوي چې په عمري او یا اوږده بند محکوم شوي وو. ویل کېږي چې د دې 250 بندیانو له ډلې څخه یو شمیر په اشغال شوي لویدیځه غاړه او غزه کې خوشي شوي او شاوخوا 150 نور مصر ته ډیپورټ شوي دي. سربیره پر دې 1913 هغه فلسطینیان خوشي شوي چې په غزه کې د تیرو 2 کلونو د نسل وژنې په جګړه کې اسرائیلي یرغلګرو نیولي وو. د راپورونو له مخې په خوشي شویو بندیانو کې 15 ماشومان او 2 میرمنې هم شامل دي. د فلسطین د بشر حقوقو سازمان وایي چې د اسرائیلو له لوري د فلسطیني بندیانو شمیر د 2023 د اکتوبر له 1 راهیسې له 5200 څخه 11,100 تنو ته لوړ شوی دی. د دې بندیانو ډیری برخه د اشغال شوي لویدیځې غاړې دي چې 400 ماشومان هم پکې شامل دي.